السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د نصیر خیریه بنسټ ټیم د موسهي ولسوالۍ ته راغلی ده. موږ دلته تقریبا 100 د یتیمانو او بېوزلو کورنیو لپاره خوراکي توکي راوړي دي چې په دې کې وړه، وریځې، دال، لوبیا، بوره، چای، مالګه دا شامل دي، غوړي. انشاءالله تعالی موږ همیشه دغسې هڅه کړې ده چې په هره منطقه کې تر ټولو غریبې، بېوزله د یتیمانو د کونډو کورنۍ ټارګېټ کړو، هغوی ته د تاسو امانتونه ورسوو. په دغه کې چې چا موږ سره مرسته کړې، الله دې ډېر ښه ورسره وکړي. جزاک الله احسن الجزا. اوس د خدمت کومه اوشم په قرارو لسا، اوس دې د امن په سر د ماسپین دستارو لسا، اوس به دې حریم راوړي هیلې ته ګلونه ایږدم، اوس به زما د مینې ووینې اظهارو لسا، دستارو لسا، اوس به دې حریم راوړي هیلې ته ګلونه ایږدم، اوس به زما د مینې